د بردیر په واړی تحصیل کې د ضلعي انتظامیې او د سپورت دفتر په مرسته د فوټبال ټورنمنټ ترسره شوی دی. په دې سیالیو کې د بر او کوز دیر 14 لوبډلو ګډون کړی وو. د ټورنمنټ پایلوبه د سواتي فوټبال کلب او جنگ بازار فوټبال کلب ترمنځ ترسره شوه. دواړو لوبډلو ترمنځ له یوې په زړه پورې او سختې سیالۍ وروسته سواتي فوټبال کلب بریا خپله کړه او د ټورنمنټ اتلولي وګټله. د ټورنمنټ تنظیمونکي وایي په سیمه کې ډېر تکړه ځوانان شته او هڅه کوي چې هغوی ته د خپل استعداد د څرګندولو لپاره د لوبو لا ډېرې زمینه برابر شي. جنگ بازار فوټبال کلب اپردیر او دلته زمونږ صاحب آباد فوټبال کلب چې کوم دی دا فاینل ته وتي. ستاسو بیک ګراوند کې به ښکاري چې دا فاینل شروع دی او شایقین ډېر زیات راغلي دي. نو زه ستاسو او د ټولو شایقینو ډېر زیات مشکور یم چې هغوی راغلي دي، زمونږ د ګراوند له ښکلا ورکړه او زمونږ د کیل له فروغ ورکړو. چونکې فوټبال دلته داسې کم کوز کېږي، نو لهذا چې څومره دې ته خلک په شوق باندې راځي او ډېر راځي، په ګڼ تعداد راځي، نو زمونږ کم واکداري چې دي هغوی به فوټبال ته مخه کېږي او د وړو له به هغوی څه نه څه کوي، د فوټبال د کیل له به هغوی فروغ ورکوي. د بردیر فوټبال اسوسییشن مشر شاهد شاهین وایي په سیمه کې د داسې سیالیو اړتیا ډیره ده. د دوی په وینا په دیر کې ګڼ شمېر تکړه ځوانان شته، خو د خپل استعداد د څرګندولو لپاره ورته د لوبو او سیالیو زمینه پکار ده. نوموړی وایي هڅه کوي چې فوټبال فعالیتونه لا منظم او ځوانانو ته د نورو سیالیو زمینه هم برابر کړي. ماشاءالله یو ډېره ښکلې ورځ ده او ډېره د خوشحالۍ مقام دی چې په واړی تحصیل کې او بیا د اسلوړ باندې ماشاءالله داسې ښکلی ټورنمنټ ارګنایز کو. نو یقینا چې کوم د ارګنایزر دی دا چې کوم دی د داد مستحق دی او دوی له یو قسمه له موږ ډېر ډاډګیرنه ورکوو او د دوی موږ مخکې هم دغه کوو انشاءالله چې دوی څومره محنت کوي موږ به ورسره یو. د پای لوبې ګټونکي لوبغاړي هم د خپلې بریا له امله خوښ دي. دوی وایي ټورنمنټ تر پایه ټول لوبغاړي په ګډه ډېرې هڅې وکړي او پای کې د اتلولۍ جام خپل کړو. د لوبغاړو په خبره دا بریا یوازې د لوبډلې نه بلکې د صاحب آباد د خلکو لپاره هم د خوشحالۍ خبره ده. نن چې کوم دا غټ ایونټ و د دې فاینل میچ و زمونږ سواتي اف سی او د جنگ بازار اف سی سره میچ و هغې کې مونږ په پنلټیانو جنگ بازار اف سی له ماتې ورکړه. راتلونکي وخت کې به انشاءالله چې مونږ امید لرو چې په دې ځای باندې یو دې نه غټ ایونټ جوړ شي او زموږ په دیر کې هم د آل پاکستان ایونټ چې وشي او د فوټبال د ترقۍ دپاره فوټبال د پروموشن دپاره زمونږ چې کوم مشران دي هغو له پکار ده چې هر قسم تعاون د خپل د کشرانو سره وکړي. د پایلوب یو اختتامي مراسمو پر مهال ګټونکو او دویم مقام ترلاسه کوونکي لوبډلو ته ټراپۍ او انعامونه ورکړل شول او غوره لوبغاړو ته هم جایزې ورکړل شوې. د ټورنمنټ ګډونوال وایي په سیمه کې د لوبو فعالیتونه زیاتوالی کولی شي. ځوانان له مثبتو او سالمو فعالیتونو سره بوخت وساتئ او د هغوی د وړتیاو د ودې لپاره زمینه برابر کړئ. جاوید ملنګ، شال نیوز، بردیر، دسلوړ.